تجویزونه وړاندې کول شو. د دې جرګې ځانګړتیا دغه ده، د بولانې ونیسې تر چتراله چې کوم پښتون وطن دی داسې یو ځای نسو پاته چې د هغې نمایندګي به په دې کې نه ایسي وي. داسې طبقه نه سوه پاته که هغه قبایلي دي، که هغه سیاسي ګوندونه دي، که هغه زموږ خویندې دي، که هغه ځوانان دي، که هغه سپین ږیري دي، که هغه وکیلان دي، که هغه ذمهداران دي، که هغه کاروباریان دي، که هغه صحافیان دي، د ټولو نمایندګي په دې جرګې کې وسوه، نو دا یو ځانګړتیا لري دا جرګه. عزیزانو، موږ تر یو نامه لاندې، پښتون کام تر نامه لاندې دا جرګه راغوښتې ده. بنیادي خبره دا ده چې موږ د کام خبره کوو، او یو کام په څه شي پېژندل کېږي. هغه چش دی چې هغه د یو کام پہچان دی. یو کام په خپله جغرافیه پېژندل کېږي، د ده ژبه یې، د ده کلچر دی، د ده دوست دشمن دی، د ده ادب دی. نو زه دا سوال کوم چې ستا دا شیان نن په کوم حال کې دی؟ تا ول کام سا بیا به د کام د واک او د اختیار خبره کوي. نن ستا خاوره تقسیم ده، په دې وطن کې ته 3 ځای تقسیم یې، او بیا دغه خاوره د قبضه کېږي دا ټک میاوالي په شکل کې. بیا لاندې په جنوبي پښتونخوا کې زموږ خاوره نیول کېدو کوششونه روان دي. ژبه د په داسې حالاتو کې ده ستا ځان نشي پې پېژندلی، تا ته شناختي کارت درکړی دی، دا پر بل نامه دی، ستا پهچان ستا پر ژبه نه کېږي. او داسې حالات هم راغلي دي چې اوس هغه سوچه پښتو هم نسو ویلی، نه لیکلی سو. نو دا ستا حالات دي. بل خوا ته ته د کلچر خبره کوو، موږ ستا کلچر کومه دی؟ په تا کې خو د عربو، په تا کې خو د ایرانیانو، په تا کې خو د پنجابیانو کلچر ننوتلی دی. ستاسې کوم کلچر دی هغه خو په دې ملک کې د دهشتګردانو یو پہچان پر دې باندې کېږي. دا ستا شمله، دا ستا جامې، دا په دې ریاست کې د یو دهشتګرد پہچان دی. او بله خواته که په کلچر کې موسیقي راځي، که نور داسې شان راځي، پر هغه باندې بیا پابندي ده. هغه ته نسې کولی، هغه ناروا ده، خالص ستا دا کلچر ناروا دی. که زه د تاریخ خبره وکړم، په دې ملک کې د پښتانه کم تاریخ لیکل شوی دی. ستا په نصاب کې، ستا په آئین کې د پښتانه تاریخ څه دی؟ ته خو یو وحشي پر توګه باندې درته منل کېږي. تا ته د وحشي په نظر درته کتل کېږي، د قبضهګر په نظر درته کتل کېږي. ستا خو تاریخ دلته ستایي نه. بیا خبره کو د دوست او د دشمن غه. ستا جغرافیه داسې ده، ستا وسایل داسې دي، ستا دشمن ستا یو دوست نشي پیدا کېدلی، ستا به ټول خلک دشمني کوي. البته د دوست په شکل کې به هغه خلک چې ما ته د بربادۍ لپاره توپک په لاس راکول، وسایل په لاس راکول چې ورسه وجنګېږه، ستا په وطن باندې انګریز، روسۍ، پلانکی رانوتلی دی، دا وطن تباه که، ستا و دین ته خطره ده. نو زه دا سوال کوم
چې نن خو هغه ووتی ته څه له برشا یې هغه عرب هغه ایرانیان هغه پنجابیان چې ما ته ټوپک په لاس راکولی نن ما تسلیموي لا نه نن زما په وطن کې لوږه ده بېروزګاري دی صحت نسته یو بد حال دی بوران دی د هغه خلک نن حقول ته خواست کوي دا جرأت هم نشي کولی چې دوی به دا تاسې تسلیموي عزیزانو بنیادی وجه دا ده دا زموږ د مسایلو وجه دا ده چې موږ قومي غلام یو زموږ قومي غلامي ده چې یو قام غلام وي هغه نه د ژوند حق لري نه د تعلیم حق لري نه د صحت حق لري نه د کور حق لري نه په خپلو وسایلو باندې اختیار لري ته د یو څه حق نه لري ستا قوم یې نه نو ستا وسایل ستا خاوره له کومه خوا راځي دته موږ واورېدو ډېر خلکو خپل په تقریرو کې دا خبره وکړه چې دا له موږ سره څوک کوي دا عمل د موږ سره فرنګي شروع کړي تاسو ته به معلومه وي چې فرنګي د کام پر دغه بنیادي ټکو باندې نن غلام کړی و چې ستا ژبه یې درته ووله ستا خاوره درځه پرې کړه ستا کلچر یې در ختم کړی او نن ته په داسې حالاتو کې چې ځان ته کام هم نشي ویلی او د هغه کار نن پنجاب ډېر په مړانه باندې پر مخ اخیستی عزیزانو دا ټول پرمختللي کامونه دا بنیادي شان خپل پوره کړي دي که زه په دې ملک د پنجاب خبره وکړمه د په خپل خاوره باندې خپل اختیار دی متحد سر ساتلی ده خپله ژبه یې ژوندۍ ساتلې ده خپل کلچر یې ژوندۍ ساتلی دی په بله خوا که زه دا ورته وګورم دا خپل اتلان هغه په یاد ساتلی دي دوی په دې ملک کې یو سکھ رنجیت سنگھ د هغه مجسمه لګولی سي هغه په کتاب کې لیکلی سي خو پښتانه د خپل اتلانو خبره هم نشي کولی دوی به خاني شهید نه یادوي دوی به باچا خان نه یادوي دوی به فقیر بن نه یادوي چونکه دا خو غداران ډکلیره شوي دي په دې وطن کې غدار په څو غدار په دا اوس د عین او د قانون خبره کوله د جمهوریت خبره کوله د محکومو قومونو خبره کوله دا خبره کوله چې ښځو ته حقوق ورکاسئ د دین غلط استعمال ونه کواسئ او بیا تاسو ولیده چې په دغه ګناه باندې عثمان خان کاکړ هم شهید کړی په دې ریاست کې زموږ مشران دا نه دي محفوظه په محترم مشر باندې حمله وسوه په اسفندیار ولی خان باندې حمله وسوه په شیرباو صاحب باندې حمله وسوه حتی کې په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې حملې شوي دي آیا موږ کام یو که نه یو د دې هر څه د خلاصون لپاره زموږ ملي تشخص به موږ بحاله کړو هغه سیالي موږ غواړو د سیالیزه دا معنا چې زه په دې وطن کې د فیصلو واک او اختیار غواړم د بل قام سره برابري غواړم زه خپل مسایل بیا بالکل حل کولی شم چې ته ما پښتون افغان ومنې زما ژبه
په نصاب کې راولې په آئین کې دا زه به راسره ومنې دا به زموږ د نجات لارې که زموږ په پښتانه وطن کې که داخله پالیسي ده که خارجه پالیسي ده دا به د پښتانه افغانانو په خوښه باندې کېږي که د وسایلو تقسیم کېدی که په دې وطن کې هر څه فیصلې کېدې د هر حوالې باندې کېدې دا به د پښتانه په خوښه کېږي نه کې دا هغه نامنیاده پارلماني اکثریت هغه جمهوریت په توګه به ته کوي دلته خلکو د ښځو خبره وکړه د ښځو د حقوقو خبره وکړه زه یوه خبره خالي کې کوم وښځو ته د فیصلې د اختیار د برابرۍ حقوق ورکړه د دې ټولې مسلې دا خپل حل کړي ته و دې ته خالي دون اختیار ورکړه دا خپله فیصله د تا سره د یو نر سره په برابري باندې وکړي د دې ټولې مسلې حل کېدلی شي عزیزانو د پښتانه قام د اتفاق او د اتحاد خبرې کوي دا پیغور موږ ته راکول کېږي چې پښتون قام کې اتفاق نشته دا پښتانه خو اتفاق ښکاره کوي چې بیا پی ټی ایم جوړ شوی د شهید عثمان خان کاکړ جنازه نه وه دا د پښتانه یو پاڅون و د ده یو یووالی و یو اتفاق ولی چې دومره لویه جنازه دومره لوی خلک سره راټول شو زیاته د اتفاق کومه نښانې و بله خواته نن زموږ ټول طبقه زموږ سیاسیان قبایلیان زموږ د هر شعبې خلک نن دلته سره راټول شوي دي دا خو ما په یو کام کې نه دي لیدلي داسې ما یو کام کې نه دي لیدلي چې دوی په کام داسې سره راټولېږي نو دا کمی پر کم ځای کې ده شهید عثمان خان کاکړ په دا یو شي باندې ډېر زور کولی په آخري وخت کې بیخي په دې باندې هغه کوي چې موږ ته یو نیشنل ایجنډه پکار ده د پښتانه قام نیشنل ایجنډه د دې ترتیب به څرنګه د دا جرګې اعلامیه به راسي عزیزانو پکار دي چې موږ یو پښتون نیشنل کمیشن پښتون نیشنل کمیټي پر نامه یو اداره جوړ کړو که بیا د دې جرګوالو یا د پښتنو قام دا اعلامیه خوښه وه بیا به د هغه اعلامیه راواخلو د دې منشور به کړو آئین به جوړ کړو سکریټریټ به جوړ کړو چې هغه به همیشه د پښتانه قام په متفقه شیانو باندې یو لایحه جوړوي په هغه به کښېني مسایل به سره بیانوي بیا به یو لار راباسي چې موږ دا نه کوو چې دا ګرده پښتون که څه هر څو دی دا ګرده پر یو ځای سره راټول که په کروړاو د دې یوه فایده موږ سره نشته نو زه دا خواست کوم باید چې موږ یو پښتون نیشنل یو اداره لرو د هغې خپل آئیني د هغې خپل منشوري د هغې خپل سکریټریټي د هغې بعد به موږ د یو بل د اختلاف رای به ساتو د یو بل سره به بیا الیکشنونه هم کوو سیاست به هم سره کوو چې د پښتانه قام خبر راتله بیا به موږ په هغې ایجنډو باندې چې کوم دا کمیشن یا چې کومه دا کمیټۍ تجویز کړي بیا به موږ پر دې باندې دا قام هم او دا مشران به هم سره یو ځای نو زه چې ډېر وخت نه اخلم ستاسو ټولو کور ودان ډېره مننه دا خوشحال خان